سلامونه وخت مو په خیر. د دې مهال خبرونو ته راغلاست. سپاه پاسداران وایي چې د جګړه کې د پخوا په پرتله د توغندیو او ډرون لانچ پیډونه په چټکۍ سره ډکوي او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې تهران او واشنگټن د خبرو تر دوام تلې بالا دي او هیڅوک نه غواړي چې راتلونکې اونۍ جګړه وکړي. خو ټرمپ ویل چې که کومه هوکړه ونه شي نو هغه به د اوربند وروسته برید وکړي او اسلامي جمهوریت وایي چې که بیا جګړه پیل شي نو دا ځل به دا جګړه سیمه ییزه وي. د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام کې د امریکا پخواني مرستیال ولسمشره کاملا هریس وایي چې د اسرائیل لومړي وزیر نتانیاهو ولسمشر ټرمپ د ایران پر ضد جګړې ته راکش کړ. He entered a war, got pulled into it by Bibi Netanyahu. Let's be clear about that. هغه جګړې ته دننه شو او راځي په ښکاره وایو نوموړی د نتانیاهو لخوا د جګړې ته کش کړل شو. داسې جګړې ته دننه شو چې د امریکا خلک یې نه غواړي او دا کار د امریکایي پوځیانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په ورته وخت کې د امریکې یو سناتور ټیمز والز په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د امریکا اوسنی مشرتابه امریکایي په داسې جګړه کې ښکېل کړي چې نه یې روښانه هدف لري او نه د وتلو پلان. We've got a feeble-minded, trigger-happy president who plunged us into a war where no threat was present, with no clear objectives and no exit plan. مونږ داسې یو کمزوره فکره او ژر غوسه کیدونکی ولسمشر لرو چې مونږ یوې جګړې ته داخل کړو، داسې جګړې ته چې هیڅ ښکاره ګواښ پکې موجود نه و، نه یې روښانه اهداف لرل او نه یې هم د وتلو کوم پلان. مونږ باید دې حالت ته هماغه نوم ورکړو چې واقعیت دی، دا فاشیزم دی. په همدې حال کې د ایران پارلمان مشر باقر قالیباف ویلي چې امریکا له پوځي پلوه تر نورو پیاوړی دی او زیاتې سرچینې او تجربه لري، خو سربیره پر دې ایران د خپل استراتیژۍ او چمتووالي له لارې امریکا ته د جګړې په ډګر کې ماته ورکړه. رژیم صهیونیستی هم که نوکر و عملی اونها هست تو منطقه و برای منافعشون دیدین که او جنگ قبل هم اشاره کردن که اگر در دولت از قبلی آمریکا که اگر اسرائیل هم نمی بود امروز باید یه اسرائیل در منطقه درست میکردیم، یعنی در واقع ژاندارم اوناست در اینجا میخواد کار خودش انجام میده. خب اونم از قدرت بالایی برخورداره. یه وقتی من میبینم مردم عزیز ما میگن که ما اونا رو نابودشون کردیم، نه، ما اونا رو نابودشون نکردیم. این رو بدونیم ما در این جنگ برنده میدانیم. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا حکومت که څه هم امریکا لومړی شعار ورکوي خو په عمل کې پریکړه د اسرائیلو په ګټه ترسره کوي او دا کار د ناسمو معلوماتو پر بنسټ کیږي. اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره، ما کنترل تنگه دست ماست. الان اینا 2 روز 3 روزه آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی. خب اگر اینجا تنگه هست، ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن همه برن، ما نریم، مگه یه امکان پذیره؟ این هم اشتباه رو اشتباه. طبیعتا من گفتم که اگر محاصره رو رها نکنند حتما تردد در تنگه محدود خواهد شد، محدودیت روش خواهد اومد. ټاکل شوی چې 2 اونیز اوربند په راتلونکو 2 ورځو کې پای ته ورسیږي او لا هم د امریکا او ایران د مذاکره کوونکو ترمنځ د نوې غونډې لپاره وروستۍ نیټه نه ده اعلان شوې. د خبرونو دوام ته راغلاست. د ارګ پاڼې د سلمې ګڼې له خپرېدو سره هممهاله د پرمختګ په نوم ویب سایټ د پرانیستې مراسم نن په ارګ کې د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو په حضور کې ترسره شول. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په دې مراسمو کې ویل چې د اطلاع رسنۍ په ډګر کې فعالیت د خلکو نظام پر ژوند مهم اغېز لري. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارت په بېلابېلو برخو کې لاسته راوړنې لري او د رسنیو د اسان لاسرسي لپاره یو معلوماتي بانک جوړ شوی دی. د نوموړي پر وینا په دې ویب سایټ کې به کره او مستند معلومات وړاندې کړي
او دا به د رسنیو لپاره د باور وړ سرچینه وي. همداراز یې ټینګار وکړ چې د معلوماتو مدیریت به په مسؤلانه ډول ترسره شي. نن پارک کې د پرمختګ ویب سایټ د افغانستان د رسنیو معلوماتي لارښود او د ارګ د سلمې ګڼې د پرانیستې مراسم ترسره شول. په دې مراسمو کې چې د افغانستان اسلامي امارت د ټولو وزارتونو او مستقلو ادارو معین صاحبانو، د دفتر رئیسانو، ویندویانو او د ټولو داخلي رسنیو مسؤلینو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د مسؤلینو پکې ګډون درلود. په دې مراسمو کې د ریاست الوزرا مقام د دفتر عمومي رئیس ډاکټر عبدالواسع وویل اسلامي امارت د معلوماتو شریکولو، عامه پوهاوي او د دقیقو معلوماتو وړاندې کولو ته ځانګړی ارزښت ورکوي او د پرمختګ ویب سایټ یې د رسمي معلوماتي سرچینې په توګه یو مهم ډیجیټلي بنسټ یاد کړ. د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد وویل د ویاند دفتر له لوري یو منظم معلوماتي بانک رامنځته شوی چې د حکومت لاسته راوړنې او معلومات په منظم او محاسبه شوي شکل تر خلکو رسوي. دغه ورځ نورو ویناوالو د رسنیو ارزښت، د معلوماتو پر وخت شریکول، د اداري پروسیجرونو ساده کول او د حکومت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ پر پیاوړتیا خبرې وکړې. مراسم د معلوماتي ویډیو له خپرېدو وروسته د پرمختګ ویب سایټ په رسمي پرانیستې او دعایې سره پای ته ورسېده. عامه روغتیا وزارت د نور جلال جلالي په مشرۍ د همغږۍ د پیاوړتیا او د ولایتي چارواکو د ظرفیت لوړولو لپاره په کابل کې 4 ورځنی روزنیز ورکشاپ ترسره کړ. د دې پروګرام په لومړۍ ورځ چې د پولیو یا ګوزن له منځه وړلو توقف شوې وه، د عامه روغتیا وزیر د روغتیایي چوپړتیاو پر وړاندې کولو پر ځان بسیاینې ټینګار وکړ او د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو او د طبي خدماتو معیاري کولو لپاره یې نوي پلانونه اعلان کړل. په ورته وخت کې د نړیوالو سازمانونو استازو د خلکو چارواکو او قومي مشرانو پر همکارۍ ټینګار وکړ او اعلان وکړ چې پولیو لا هم د نړۍ یوازې په 2 هیوادونو کې د افغانستان په ګډون پاتې ده او د دې ناروغۍ د له منځه وړلو پروسې لپاره یې د دوی پر دوامداره ملاتړ ټینګار وکړ. د هیواد عامه روغتیا وزارت د همغږۍ او د ولایتي مسؤلینو د ظرفیت لوړولو تر نوم لاندې 4 ورځنی روزنیز ورکشاپ ترسره کړ. په دې پروګرام کې چې لومړۍ ورځ یې د پیلو ناروغۍ ته ځانګړې شوې وه، د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالي د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د روغتیایي خدمتونو د ځان بساینې په اړه خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې مشرتابه هڅه کوي تر ډیره روغتیایي خدمات په هیواد کې د بهرنیو مؤسسو او بنسټونو له مرستې پرته وړاندې شي. زمونږ د روغتیایي سیستم چې د تیرو 2 لسیزو را په دې خوا په نړیوالو مرستو متکي پاتې شوی او تر ډیره د خودکفایي اصل پکې نه لیدل کیږي، موږ اوس د خپلې نوې پالیسۍ په اساس د همدې سیستم د خودکفایي او پایدارۍ خواته حرکت پیل کوو. په دې مرحله کې موږ د خپلو مرستو کوونکو سازمانونو سره په بحثونو اخته یو چې په تدریجي شکل د روغتیایي سکتور د خدماتو د مدیریت او مالی ملاتړ مسؤلیت واخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ویلي چې هر هغه څوک چې د تخصص ازموینه کې ګډون کوي مکلف دی چې 2 کاله د هیواد په ولسوالیو کې په روغتیایي مرکزونو کې دنده ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د دې اقدام موخه د هیواد په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو ښه کول او د متخصصو ډاکټرانو شتون زیاتوالی دی. محروم ولایتونو ته لکه پکتیکا، روزګان، زابل، غور، بادغیس، دایکنډي، نورستان، بدخشان، سمنګان، سرپول او داسې نورو ولایتونو ته د تخصص د بستونو خاصه سهمي ورکړي. په دې سره به موږ وکولی شو چې د ایادو ولایتونو دپاره په بېلابېلو طبي رشتو کې متخصصین وروزو او په همدې سره به په هغو ولایتونو کې زیاتې روغتیایي ستونزو ته رسیدګي وشي. علاوتاً دوی ته مې یادونه کړې تر څو داسې یو طرز العمل جوړ کړي چې په هر هغه کس چې تخصص ازموینه کې ګډون کوي باید حد اقل 2 کاله په ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونو کې کار وکړي. د عامه روغتیا وزیر خپلو خبرو په بله برخه کې ویلي چې اوس د بېلابېلو ناروغیو لکه د زړه ناروغۍ او سرطان درملنې زمینه د معیاري مرکزونو په جوړېدو سره برابره شوې او دا لړۍ به پیل شي. هغه زیاته کړې چې د دغو ناروغیو لپاره ځانګړې ودانۍ جوړې شوي او هڅې روانې څو په دې برخه کې هر اړخیزه روغتیایي خدمات لا ښه شي. د معالجې په برخه کې هم موږ یو شمېر کارونه پیل کړي.
د بیلګې په ډول موږ په دولتي سکتور کې په لومړي ځل د ماشومانو د خاص زړه عملیاتونو پیل کړي دي. هغه ماشومان چې ولادي قلبي ناروغیو باندې مبتلا وي د هغوی تداوي فعلا زموږ د صحت طفل روغتون په قلبي څانګه کې اجرا کیږي. همدارنګه د سرطاني ناروغیو لپاره هم موږ وکولی شو چې د امیر المؤمنین حفظه الله په شفقت معیاري تعمیر ترلاسه کړو او په معیاري شکل د سرطاني ناروغیو درملنه ترسره کړو. په همدې حال کې په دې پروګرام کې د نړیوالو بنسټونو استازو په افغانستان کې د پلو د بشپړ له منځه وړلو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې د هر ماشوم تر کچې د پلو واکسین رسول ډیر مهم دي. هغوی د خلکو ځایي مسؤلینو، قومي مشرانو او روغتیايي کارکوونکو ترمنځ همغږۍ او همکارۍ ارزښتناکه وبلله. کلیپ د امیر روغتیا وزیر په دې پروګرام کې وویل چې د اسلامي امارت د رهبر د فرمان له مخې د هیواد په ټولو 313 ولسوالیو کې هر یوې ته یوه روغتیايي مرکز د داخلي مالي لګښت په اساس جوړ شوی دی. هغه زیاته کړې چې اوس د اسلامي امارت د رهبر د فرمان له مخې په هر ولایت کې د روغتیايي مرکزونو د کنټرول مدیریتونه هم جوړېږي. د اسلامي امارت د عامه ټولګټو وزارت اعلان کړی چې په 1404 کال کې له ګاونډیو هیوادونو سره د موجوده ریل پټلۍ له لارې د توکو د لیږد کچه د 1403 کال په پرتله 9.9 زیاته شوې ده. د وزارت پر وینا سږ کال د هیواد د ریل پټلۍ له لارې 6.1 میلیون ټنه توکي لیږدول شوي دي. اقتصادي کارپوهان د اسیایي هیوادونو سره د اورګاډي شبکې پراخولو لپاره د لیږد کچې لوړول اړین ګڼي. که څه هم افغانستان له اسیایي هیوادونو سره محدودې د اوسپنې پټلۍ شبکې لري، خو له دې لارې یې ښه عاید ترلاسه کړی او همدارنګه اقتصادي اړیکې او د وارداتو اړتیاوې هم پوره کړي دي. خو په همدې ترڅ کې نور مهم د اوسپنې پټلۍ پروژې هم روانې دي چې د افغانستان له لارې د مرکزي او جنوبي اسیا د نښلولو لپاره جوړیږي، لکه د افغان ترانس پروژه. دا پروژه له ازبکستان د ترمز ښار څخه پیلیږي او د افغانستان له لارې تیریږي او پاکستان ته رسیږي چې دا کار کولی شي افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت له امله په اسیا کې د اقتصادي څلورلارې په توګه مطرح کړي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د تیرو هجري لمریز کال په جریان کې د توکو انتقالات د تیر کال په همدې میاشتو کې په پرتله یې 9.1 زیات شوی. د دې وزارت په وینا یوازې په تیر کال کې 6.2 میلیونه مټریک ټنه توکي د هیواد د اوسپنې پټلۍ له شبکو څخه انتقال شوي چې په دې کې د حیرتان بندر تر ټولو زیات حجم درلود. په 1404 هجري شمسي کال کې 1,03,940 واګونه او 4,610 فوټه کانتینره تجارتي توکي وارد او صادر شوي چې په وارداتي توکو کې نفتي، غیر نفتي، خوراکي او ساختماني مواد شامل دي. د صادراتو او ترانزیت په برخه کې په 1404 هجري شمسي کال کې 4,952 تنه سوداګریز توکي صادر شوی چې زیاتره وچه میوه، وریجې، کچالو، معدني ډبرې، د هندوانې تخم، نخود، مس او د انار جوس دي. د توکو د انتقالاتو د زیاتوالي او ودې لامل د ټولګټو وزارت منظم پلان جوړونه، دوامداره څارنه، د زیربناو پراختیا او د تخنیکي او اداري کارکوونکو د پرله پسې هڅو پایله ده. اقتصادي شنونکي که څه هم دغه چاره د هیواد اقتصادي پرمختګ کې مهم بولي، خو سیمه ییزو اړیکو پراختیا کې کافی نه بولي. از این لحاظ گام‌های فکر میکنم که گرچه نخست است ولی بسیار مهم است و به خصوص مسئله مراودات ما، مسئله ارتباطات تجاری ما در شرایط فعلی که بسیار اهمیت فراوان داره. از این لحاظ فکر میکنم که این حرکت بسیار جالب و در پالوش هم یک نوید برای رسیدن به او هدف یا تارگت 3400 کیلومتری که بتونیم در منطقه دیگه ما مورد ملامت قرار نگیریم که چنین نتونستیم و چنین نکردیم. له دې وړاندې روسي چارواکو د روسیې له لارې له افغانستان سره د اوسپنې پټلۍ پراخېدل او د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ نښلولو خبر ورکړی و. زموږ د دې مهال خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت ولرئ.